زما هغه داجي غریب مې سهار راغلی دی پټي کې ناست دی کار کوي چای وله روکاږمه بیا به ګوره د چیو عملي دی ستن بیا سو ته ختلي بیا مې مور ته پکاري که نه دا بچه کې تې وړمه خو د ظالم بچي د باز نه تیز نظر دی صحیح مې نه کي هلکه دې خوا راشه ولې داجي دا دې درلم داجي دا نه غنې دې پکې چوري داجي د خدای مسلمانه سم کنډکټر دې تړلې سړیا یا ظالمه سرکوزیه سهار راغلی یم یو پیاله چای مې ونه څښه او چې داسې زامن زه لرم نو زه به څه ښه شمه داجي ولې به نه ښه کېږې مړه ما سم ستا غم و هلته هغه ماشومانو کرکټ کوم ما تاسو کرکټ کوئ ما زه مې داجي له چای وړم په ما باندې دا وخت ما یو که داجي له مې زه خشته چای راوړم چای پراټې یې له راوړم ښه دلته کښېنه مه راوړه مه کوه چې په دې سپینه ږیره زه شرمېږم چای مه راوړه ته را کرکټ یې کوه ځه ما بخلی ځه داجي بس کرکټ خو زه نه کوم ډبل وکټو ختم شو او تیاره ده بس مور مې پخ کړې زه یې راوړم که نه سکندونو کې مړه ته غم ورې کړې والله ته چې خفه شي بیا زمونږ ټولو ډوډۍ نه تېرېږي وایم مه خفه کېږه داجي سکندونو کې یې راوړم ما ته خو ګران یې که نه داجي ګورې مه خفه کېږه ښه او دوه ګوتې مخکې راووتو زما په غم ډېر ستړي یې هغه مور دې مانده شو او هغه ټول کور دې مانده شو ای خدای ظالمه تا له شرم نه درځي چې دا سپین ږیرې په ټولو په پټو کې اړمي او ته له دوه پیاله چای نشي راوړلی او مور سره دې غم نشته ای های یا الله دا کومې زمانې ته دې پاتې کړم ښځه داجي ستا خو پړه ډېرې غټې ګیلې دي لکه مکرو زنانه و خو داسې کار دی چې کور ته به لاړ شي لږ ارام به مو کړي ډوډۍ به مو خورې او چای به مو څښې دا باقي کار به زه وایم زه وکړم زه ته کور ته ځه ښه بچې دا باقي کار ته وکړه زه به لږ ارام وکړم نه داجي ارام ولې کې بیا به دې دوا نه قبلېږي ما ته به دا دوام نشي کولی چې الله زما دې زوی یو خشته ښځه ورکړي نه بچې هغه ارام درته نه یادوم کور ته ځم خوب کومه یاره ګلامان کاکا دا غریبۍ دا خوراک دی او ډېره مزه هم کوي په جنګیا کې روټۍ خوراک دا ډېر خوند کوي قبول یې کړه وروره په ډېر څه یې قبوله کړه ټول چولي دي په هېڅ هم نه دي ساګ او پیتي ده خوره دغه خوله هم دغه چولو ته جوړه ده ولې په دې ته ستوان خورې چې شپېلي وې ستوان به نه پور کوي همدغه ستوان او چولې خوره نور ته څه خورې خدای دې بیغ د کوڼه وکاکه دا ته څه وایم او دا ته څه وایې ته خو په اوتو بوتو سر شوې هغه وایي ډول عوام دی کوم ځای او غږېږي کوم ځای مړه دا ته څه وایم او ته څه وایې نوی فلم لګېدلی دی قیصریه راځه چې هغې له ځو بس دغه خبرې پرېږده چې هغه ته هر څه خورې راځه چې ځو شا به زر کا غلامان کاکا دا څه په اوتو بوتو سر شوې د الله بنده په فلم څه کې ستا دا عمر د فلم دی ستا خو قبر تخفیز وړن دي د خدای مسلمانه بس تاړو کې د سا ده کار قلم د لزنه وتړله دا څه وې راځه دغه هم پرېږده راځه مانجه مې راوړې ده پرې مازدیګر کې به بادي واس کړو ښه اوس په لکه مازدیګر کې بادي وي چوچتې غلامان کاکا په کار دا چې ته مونږ ته عقل وښیې ته خو مونږ نه هغه شته عقل هم ډیلیټ کړې که نه د الله بنده بادي وي ښه شی دی څه بادي وي خو تار به یې داسې نیولي چا نه به یې پرې غوږ کټ کړي یا به یې چا نه ګوته والي وروره شل قصې قطارې دي پکې راته څه کې مړه په شرمونو دي شرمونو سړی راځه نه فلم لځې نه بادي وي الوځې نو راځه په دغه پوله به کښېنو پردې غیبت به کوو غلامان کاکا دا را روان نسل تباه و برباد دی څنګه هغه داسې چې د هغوی مشران مونږ یو که نه څوک هم اوس په ځان را باندې کم که په ده باندې ډبلو خپو کې کوامه وی سوځی چا ته وسوځو د خدای مسلمانه دا خو یې د بیزو بچی پیدا کړي د بیزوګانو د نسل نه یو شي پاتې شوی دی او ته ورسره راځې په ویډیوګانو کې او وی سوځی دا دي څه هغې کې خو لکه پاډوکو چې تواړه واچې د خدای مسلمانه که تیز یې پوزه سوڼ کړه نو د سر رګ به یې شلېدلي او که بره یې داسې وکتل که نه نو د سپېږمو کې یو ګوره دوه کوډلې پکې سازېږي چا ته سوځي دا داسې کترینا کیف ته یا داسې زیبا ګل دې را پیدا کړی چې سوځې او سوځې
چا ته وسوځو د خدای مسلمانه بیزو دې راوستې ده بیزو او دا خو ځان له په خپله ټوله سوځېدلې ده نو دې کې به مونږ کوم ځای ته وسوځو خدای دې د پلوس د مسواک په رنګ یې پوزه وه د ربړ لوټې شلېدلې ناوې ډېر ګډوډ یې که نه د املوکانو خاپیرک ترې را پیدا کړی دی سوځی سوځی د خدای مسلمانه څه ته سوځی خو رالوېږي مدین ورته کېږه بچې دا هډوکي خو به تې ځان لوکاږي که نه سلامونه د ټیک ټاک ملګرو ګورې زه ستاسو کمنټ یې ګورم ښه د یو کمنټ ګورم تاسو څه ماته وایئ چې غاښونه پاک کوه غاښونه پاک که غاښونه زما دي او دړ ستاسو دي او ربابي استاد